بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 10م ټولګي کیمیا مضمون شپږدېرشم لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې لوست عنوان دی د امونیا مالیکول هندسي جوړښت. مخکې دې چې زه د امونیا مالیکول هندسي جوړښت په اړه خبرې وکړم، په تیر درس کې د اوبو مالیکولي جوړښت په اړه خبرې کړې وې. یعنې د اوبو د مالیکول جوړښت چې ځینې وخت فکر کېږي چې د اوبو مالیکول چې دی خطي بڼه ځان ته غوره کوي، خو موږ او تاسو ولیدل چې د اکسیجن د دوه جوړې آزاد الکترونونو په واسطه د هغوی رابطه کږه شوه چې د کوک شکل هندسي جوړښت یې ځان ته غوره کړه، او هلته د اکسیجن هایبرید sp3 وه. همدارنګه ولانسي زاویه د هغوی ترمنځ 104.5 درجې وه. دغه تفاوت د sp3 مالیکولونو یعنی sp3 هایبریدیشن لرونکي مرکبونو ترمنځ چې د اوبو او د امونیا همدا ډول چې وروسته به پرې وغږېږو، تفاوت په همدې کې دی چې د آزاد الکترونونو د دفع قوه تاثیر کوي، نو رابطې لږ څه زاویه کموي. نو موږ په تیر درس کې تاسو ته کورنۍ دنده هم درکړې وه چې F2O مالیکول وه چې ویلي مو د دوی هغه هایبریدیشن، همدارنګه ولانسي زاویه او هندسي یا فضایي شکل د مالیکول تاسې رسم کړئ. خدای دې وکړي چې په ښه توګه مو هغه رسم کړي وي. نو راځو د امونیا د مالیکول هغه هندسي یا فضایي شکل. تاسو پوهیږئ چې امونیا NH3 فرمول لري. که چیرې موږ د ده هغه ولانسي الکترونونه په نظر کې ونیسو چې ولانسي الکترون یې مساوي کېږي، نایتروجن تاسې پوهیږئ چې په 5م ګروپ کې موقعیت لري، 5 ولانسه لري، نو 5 الکترونونه په آخریني مدار کې شتون لري. یعنې د امونیا د الکترونونو تعداد جمع هایدروجن تاسې پوهیږئ چې یو الکترون لري او دا ضرب د 3 کېږي ځکه چې 3 اتومه دی دلته. نو د دوی دغه د ضرب او جمع د 8 الکترونونه حاصل راځي. یعنې د دوی هغه ولانسي الکترونونه چې دي د دې مرکب 8 الکترونونه دي. تاسې پوهیږئ چې امونیا که چیرې موږ رسم کړو نو 3 طرفه یې هایدروجن، همدارنګه د امونیا هغه 5 د امونیا هغه 8 الکترونونه چې لري هغه هم دلته وویشو. 3 رابطې لري د 3 هایدروجنو سره، یعنې 6 الکترونونه کېږي. 2 الکترونونه هم آزاده لري چې په مجموعي ډول 8 الکترونونه کېږي. دلته د امونیا اتوم په نظر کې نیولو سره د دې هغه هایبریدیشن چې دی sp3 هایبریدیشن دی، او د دې دغه د جوړه الکترونونو د لرلو سره دغه زاویه هم کوچنۍ کېږي. یعنې دا الکترون د الکترونو د دفع قوه اغیز لري په څه شي، په دغه کې د هایدروجن او نایتروجن په اړیکه باندې. نو دلته داسې یو شکل ځان ته غوره کوي چې هایدروجن هایدروجن هایدروجن. کله چې زاویه جوړیږي نو دا 109 درجې ولانسي زاویه جوړوي. هایبرید sp3 دی، ولانسي زاویه د دوی ترمنځ 109 درجې ده. تاسې پوهیږئ چې دا هم sp3 ډوله هایبریدیشن دی، نو دلته هم باید زاویه څه ووایي 109.5 درجې وایي. دلته 109 درجې ځکه شوه چې دغه آزاد الکترونونه د نایتروجن په دغو اړیکو باندې، یعنې د دوی ترمنځ چې د دفع قوه منځته راځي، نو په دغه رابطو باندې اغیز لري. دغه رابطې کږې کېږي او د دوی هغه زاویه کوچنۍ کېږي چې دغه شکل ځان ته غوره کوي. او که چیرې موږ د دې هغه فضایي جوړښت په نظر کې ونیسو، نایتروجن د 3 هایدروجنو سره اړیکه لري،
دلته دوه آزاد الکترونونه لري. دغه آزاد الکترونونه هم یو رس یا یو ځل جوړولی شي. که چیرې موږ د دوی هغه شکل په نظر کې ونیسو، کوم شکل ځان ته غوره کوي؟ تترا هیدرال یا څلور وجهي هندسي یا فضایي جوړښت ځان ته غوره کوي. موږ د تتراهیدرال شکل مرکبونه د اوبو مالیکول مو هم ویلي وو، همدارنګه میتان مرکب کې مو هم تاسو ته تشریح کړی وو چې هغه اتومونه چې څلور الکتروني ساحې لري هغه تتراهیدرال شکل ځان ته غوره کوي. داسې ګوري چې امونیا هم درې اړیکې د هایدروجن سره جوړې کړي، یوه اړیکه هم د دوه الکترونونو په واسطه چې یو ځل یې جوړ کړی دی. دغه ځل د دوه آزاده الکترونونو په واسطه جوړ شوی دی. نو که الکتروني ساحې د دې حساب کړو یو دوه درې څلور، یعنې څلور الکتروني ساحې لري. همدارنګه ستاسې کتاب کې یو فعالیت راغلی دی په 102 صفحه کې فعالیت دی، وایي د NF3 په مرکب کې کوم ډول اړیکې د فلورین اتومونو د مرکزي اتوم نایتروجن ترمنځ جوړې شوي دي. دغه مالیکول هندسي جوړښت له امونیا سره سمون لري که نه، د منطقي دلیلونو په بنسټ په دې اړه توضیحات ورکړي. اوس به هغه مرکب هم تاسو ته رسم کړم. که چیرې مونږ د NF3 مرکب په نظر کې ونیسو، دلته د الکتروني جوړښت په اړه ولانسي الکترونونه که هم تعین کړو، ولانسي الکترونونه مساوي کیږي. د نایتروجن 15 الکترونونه دي، د فلورین 9 الکترونونه دي، ضرب د 3 کیږي. 9 3 یوویشت، یوویشتو 15 شپږویشت، شپږویشت الکترونونه لري ولانسي الکترونونه. خو دلته فلورین د 3 فلورینه د یوه نایتروجن سره په اړیکه شوي دي، یعنی د امونیا په ډول یو مرکب یې ځان ته جوړ کړی دی، یعنی 3 فلورینه دي. دلته هم بیا آزاده الکترونونه لري. په اصل کې دغه شکل مونږ چې لیکو دی سم نه دی، ځکه دلته دغه آزاد الکترونونو ترمنځ چې د دفع او د دفع قوه ده د دغه اړیکې باندې اغیز لري. نو دلته داسې یو شکل ځان ته غوره کوي چې فلورین همدارنګه دوه آزاد الکترونونه لري، یعنی د دوی ترمنځ زاویه هم د امونیا په څېر 107 درجې ده. که چیرې د دوی هغه فضایي هندسي شکل زه دلته رسم کړم، نو لیکلی شم چې نایتروجن د 3 فلورینو سره کوم اړیکې چې لري 3 اړیکې جوړې کړي د نایتروجن د فلورین سره، همدارنګه 2 الکترونونه چې لري د هم یو ځل جوړولی شي. که چیرې موږ د دې هغه فضایي شکل په نظر کې ونیسو، تتراهایدرال شکل ځان ته غوره کوي. یعنې دلته هم شکل څلور وجهي یا تتراهایدرال شکل ځان ته غوره کړه. sp3 هایبرید لري، همدارنګه د دوی ترمنځ هم زاویه تقریبا د امونیا غوندې 107 درجې ده، ولانسي زاویه. موږ په دې درس کې د امونیا د مالیکول جوړښت په اړه خبرې وکړې چې امونیا کوم ډول مالیکولي جوړښت په فضا کې ځان ته اختیاروي او د دوی ترمنځ هغه هایبریدیشن څنګه دی او ولانسي زاویه. موږ تاسو ته لومړی د امونیا ولانسي الکترونونه رسم کړل چې 8 ولانسي الکترونونه لري، همدارنګه د sp3 هایبریدیشن لرونکي دي او ولانسي زاویه یې 107 درجې ده. ځکه 107 درجې ده چې موږ تاسو ته مخکې مو ویل چې دغه الکترونونه چې دي آزاد الکترونونه د نایتروجن
د دوی ترمنځ د دفع قوه منځته راځي. د دفع قوه اغیز لري په د هایدروجن او نایتروجن رابطې باندې، نو دغه شکل ځان ته غوره کیږي. همدارنګه موږ د کوم سوال چې په فعالیت کې وه NF3 مالیکول جوړښت د امونیا سره مشابه دی. 3 فلورینه د نایتروجن سره اړیکه لري او د نایتروجن یو جوړه الکترونونه آزاده پاتې کیږي چې تاسې وینئ نایتروجن 3 اړیکې د فلورین سره جوړې کړي او دغلته آزاده الکترونونه پاتې دي. دغه آزاده الکترونونه اغیز لري د فلورین او نایتروجن اړیکې په منځ باندې. دغه اغیزه د دې سبب کیږي چې د دوی هغه زاویه لږ کږه شي، یعنې زاویه کمه شي. کله چې زاویه کمه شوه نو فضایي هندسي شکل تتراهایدرال یا څلور وجهي شکل ځان ته غوره کوي. دلته هم د دې مرکب هایبریدیشن چې دی sp3 دی. همدارنګه ولانسي زاویه یې هم 107 درجې ده. موږ د امونیا د مالیکول جوړښت په اړه چې کوم خبرې وکړي دی عملا په تجربه کې ثابت شوي دي. د دوی زاویه یا د دوی هغه اتومونه چې اړیکې جوړوي، همدارنګه د اتومونو موقعیت دی ټول عملا په لابراتوار کې تشخیص شوي، وروسته په کتاب کې لیکل شوي دي. یعنې دی یو عادي خبره نه ده. کیمیاپوهانو د دوی هغه جوړښت د الکترونونو ځای په ځای کېدل دوی ټول په لابراتوار کې عملا لیدلي، څېړنه یې کړې. د څېړنې نتیجه یا پایله یې موږ په کتابو کې لیکلې. موږ د ولانسي الکترونونو په اړه چې کوم خبرې کوو، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه دي چې د هر اتوم هغه د آخرني مدار الکترونونو څخه عبارت دي. که چیرې موږ د هر اتوم په یو مالیکول کې د هر اتوم ولانسي الکترونونه جمع کړو، موږ ته په مجموعي ډول په مالیکول کې ولانسي الکترونونه لاسته راځي. د مثال په ډول چې موږ مخکې د امونیا همدارنګه د NF3 مالیکول ولانسي الکترونونه تشریح کړل. ولانسي الکترونونه یعنې هغه الکترونونه چې په د کیمیاوي اړیکې جوړولو لپاره هم په کار وړل کیږي. نایتروجن په 5م اصلي ګروپ کې موقعیت لري. 15 الکترونونه په آخریني مدار کې شته، نو د ولانس 15 دی. دغه 15 الکترونونه کیمیاوي اړیکې جوړوي. د هایدروجن سره چې کوم اړیکه جوړه کړې، تاسې پوهېږئ هایدروجن په لومړي اصلي ګروپ کې موقعیت لري، په آخریني مدار کې او لومړني مدار کې یو الکترون لري. هغه د هغه یو الکترون په واسطه کیمیاوي اړیکې جوړې کړي. دلته 3 هایدروجنه د نایتروجن سره یو ځای شوي، نو 1 ضرب په 3 کې 8 الکترونونه لاسته راځي. یعنې موږ که چیرې د ده جوړښتیز فورمول ولیکو، نو 8 الکترونونه موږ باید هلته په مصرف ورسوو. یعنې که چیرې موږ د امونیا فورمول په نظر کې ونیسو، تاسې پوهېږئ چې دلته 3 هایدروجنه د نایتروجن سره اړیکې نیولي. هره اړیکه د 2 الکترونونو څخه جوړه شوې چې 3 2 شپږ کېږي. 2 الکترونونه هم آزاد الکترونونه لري، نو په مجموعي ډول د ده 8 الکترونونه کېږي. نو د دې درس د کورنۍ دندې لپاره د NCl3 مالیکول فضایی یا فضایی جوړښت، هایبریدیزیشن، همدارنګه ولانسي زاویه رسم کړئ. ولانسي زاویه رسم کړئ. د NCl3 نایتروجن د کلورین سره. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.